د نن چهارشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې ویلي چې د افغانستان قومونه او ژبې د یو لاس ګوتې او د هیواد لپاره امتیاز، ویاړ او ښکلا ده. ښاغلي خیرخوا زیاته کړې اسلامي امارت د هیواد د ټولو ژبو ودې ته ژمن دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا له یوې ترکي رسنۍ سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د دوحې ناسته ماتې بللي او ویلي دي چې د یو نوي اړخ رامنځته کول د اسلامي امارت او سیمې هیوادونو له ملاتړ پرته نشي بریالي کېدای. د بغلان د غوري سیمنټو فابریکې چې د افغانستان د اړتیا وړ 6% او د بغلان، کندوز او تخار ولایتونو د اړتیا وړ 80% سیمنټ تولیدوي، د روان کال د 9 میاشتو عواید یې د تیر کال د عوایدو په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر محترم نورالدین عزیزي وایي په مخکنیو 2 کلونو کې د یاد وزارت او کورنیو مؤسسو ترمنځ 63 تړونونه لاسلیک شوي او له امله یې 6041 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د روزګان ولایت د دهراود او چهارچینو ولسوالۍ ترمنځ د 24 کیلومتره سړک د جغل اندازي چارې پیل شوې. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس الحاج مولوي امین الله شریف په پچراګام روغتون کې 25,000 امریکایي ډالرو په قیمت د توبرکلوز د تشخیص پر مختللی ماشین جین اکسپریټ نصب او پرانستل شو. د افغانستان برېښنا شرکت مرکزی رهبری په ځانګړې سپارښتنه او پاملرنه د کونړ ولایت د مناګي برېښنا کوټ د اساسي ترمیم ځنډېدلې چارې له سره پیلېږي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي له 6 مؤسسو سره یې د 4,315,000 او 630 ډالرو په ارزښت د همکاریو تړونونه لاسلیک کړي. او وروستی خبر په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي ژینګ جون ویلي چې امریکا په امنیت شورا کې د غزې د اوربند د پریکړې لیک په ویټو کولو سره اسرائیلو ته د ملکي وګړو د قتل عام اجازه لیک په لاس ورکوي.